کله چې هم مونږه خو خلکو سره ناسته پاسته کوو یا د هغې خبرې اورو نو دا اصل کې زمونږ او ستاسو په دماغو کې د ښه سوچ پیدا کولو تخم کري او کله چې تخم ښه وي نو فصل به ښه کیږي او زمونږ او ستاسو ژوند کې به سکون به وي او اطمینان به وي. نو ځکه خو یو شاعر ویلي دا ته چې وایې چې ژوند ښکلی دی ژوند ډېر رنګین دی دا مې د مینې کر د ژوند په هره لار کړی دی ته څه خبرې ما د څومره انتظار کړی دی د لیونو غوندې مې تل د ګوتو شمار کړی دی. نو که چېرې مونږ او تاسو غواړو چې د خپل سوچ بدل کو یا د خپلو ماشومانو سوچ بدل کو د راروان پښتون قام سوچ بدل کو نو مونږ او تاسو به ښې خبرې زیاتوو او ښه سوچ لرونکي خلک به زیاتوو او د ښه سوچ او فکر لرونکي خلک به سپورټ کوو او د هغې اواز به خورو. نو دې سره به انشاءالله العظیم د راروان نسل په ذهن کې سوچ چې کوم دی نو هغه بدلیږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.